السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. ربي زکړی آنلاین مرکز ته خراغلاست. نن زمون قواعد ګرامر باغ کې دریم درس دی د نحو الواضح کتاب پښتو انګلیسي ژباړې سره. درس پیلونه مخکې هیله کوم چې یوټیوب چینل سبسکرایب چینل دوستان سره شیر کړئ، دا د زنګ علامه کلیک کړئ، آل وکړئ او دا ویډیو لایک کړئ او فیسبوک کې زمون عربي زکړی آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. درس پیلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أجزاء الجملة من دي جملة قسمنا وايو. الكلمة ثلاثة أنواع. أول كلمة وايو چه كلمة پسو قسمه ده. الكلمة چه كلمة پسو قسمه ده. الكلمة ثلاثة أنواع. كلمة په درې قسمه ده. اسم وفعل وحرف. یا به کلمه اسم وي، یا به کلمه شوی فعل وي، یا به کلمه شوی یا به حرف وي. د دې دریونه عربي ژبه کې چې څومره کلمې تاسو ګورئ د دې دریونه بل شی نه وي. یا هغه کلمه اسم ده، یا فعل ده، یا حرف ده. دینه بغیر بل شی نشي راتلی. اوس راځو وایو چې اسم څه شته وي، فعل څه شته وي، حرف څه شته وي. فالاسم أول اسم تدي كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. لاندې ژباړه ستا بیا تاسو کتلی شئ. دي جنا لفظ ولفظ معنا کوم درته. اسم چې كل لفظ هر لفظ هر کلمه يسمى به چې هغه نوم کې خوستل کیږي یا په هغه سره چاته आवाज کیږي. به انسان یا انسان ته یسمى چې نوم کې خوستل کیږي په هغه سره په هغه کلمې سره. انسان ته او حیوان یا یو حیوان ته او نبات یا نبات او جماد یا کلک شي ته او اي شيء آخر یا کوم هر یو بل شي. مونږ یو انسان د غږ کو، هغه انسان اتمن یو نوم لري. مثال احمد، محمود، خالد، مصطفی وغیره. دا ټول څه شو؟ دا یو نوم کې خوستل شوی د چا لپاره؟ انسان لپاره. پوه شئ؟ نو دا څه شو؟ اسم شو. دا د انسان لپاره. حیوان لاندې نور مثالونه مشته. حیوان که حیوان هغه پیشو، مثال پیشو، سپی، اس. دا ټول څه دی؟ یو نوم ده د دې حیواناتو څارویو لپاره کې خوستل شوی. نو دا څه شو؟ اسم شو، نوم شو. بل نباتون، کچالو، رومیان، دا ټول څه شو؟ بطاطس وغیره. دا څه شو؟ اسم شو. دا نباتات لپاره دا نمونه کې خوستل شوی دي. نو دا څه شو؟ اسم شو. جمادون، تیګه، دیوال، دا ټول څه شو؟ جماد کلک شیان چې مثال. دا ټول څه شو؟ اسم شو. او اي شی آخر او هر شی چې په ځمکه یا اسمان درابونو هر چیرته ګورئ چې هغه ته هر چاته یو نوم کې خوستل شوی، هغه څه ده؟ اسم ده. دلته درته وایي اسم هر داسې لفظ دی چې په هغه سره نومول کیږي انسان، حیوان، نبات، جماد یا بل هر شی. دا څه شو؟ اسم شو. دوم والفعل. فعل څه ته وایي؟ كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. لنډه باندې درته فعل هغه عمل ته وایي چې په یو خاص زمانه کې واقع شوی وي یا واقع کیږي. في زمن خاص، په یو مشخص زمانه کې. كل لفظ هر هغه لفظ يدل على حصول عمل په یو کار باندې دلالت وکي. في زمن خاص، په یو خاصه زمانه کې. فعل هر داسې لفظ دی چې په خاصه زمانه کې د یو کار پر کولو دلالت کوي. درم حرف څه ته وایي؟ حرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا الا مع غيره. حرف داسې یو کلمه ده چې خپل ذات کې معنا نه لري، خپل مفرده معنا لري خو معنا نه ورکوي، مخاطب ته په مفهوم نه رسیږي چې دا څه ده. الا ما غیر، مگر چې بل جمله یا بل کلمه ور سره راوړي. حرف هر داسې لفظ دی چې دغه معنا بشپړه نه ښکاره کیږي مگر بل اسم یا فعل سره. انګلیش کې موږ وایو words کلمه. words are three types: اسم noun or adjective, فعل verb, and حرف particle. The اسم چې ته وایي what is ism? The ism is every word by which a person, animal, plant, inanimate object or anything else is named. What is fail? The fail is every word that signifies the occurrence of an action at a particular time.
حرف the حرف is a word whose meaning is not completely clear without other accompanying words. مثالون تراذوث. ركب إبراهيم الحصان. ركب إبراهيم الحصان. إبراهيم پر اس سپورسو. إبراهيم پر اس سپورسو. إبراهيم rode the horse. إبراهيم rode the horse. دلته إبراهيم څه ده؟ اسم ده. د دې تشریح لاندې بیا کو لاندې تشریح راغلی. يداعب إسماعيل القطة. يداعب إسماعيل القطة. قط نه ده. قطة. اسماعیل د پښو سره یا د پښې سره لوبي کوي. اسماعیل د پښو سره لوبي کوي یا د پښې سره لوبي کوي. اسماعیل teases the cat. ابراهیم اسماعیل teases لوبي کول ته وي. the cat پښو سره لوبي کوي اسماعیل. بل ترادو. يحصد الفلاح القمح. يحصد الفلاح القمح. بزګر غنم کري. بزګر فلاح بزګر ته وي. قمح معنی غنم. قمح غنم. كارولوتا يحصد ويحصد فعل يحصد الفلاح القمح. بزګر غنم کري. The farmer reaps the wheat. The farmer reaps the wheat. The farmer reaps the wheat. بل تأكل الشاة فولا وشعيرا. تأكل الشاة فولا وشعيرا. پس لوبیا او وربشي خوري. پس لوبیا او وربشي خوري. The sheep eats beans and barley. The sheep eats beans and barley. شات معنا پس. فولا لوبیا غټ لوبیا ته وي. شعير وربشي. سمعت النصيحة. نصيحت می واوریدای. ساتمیه واوریدو یا واوریدای. سمعت النصيحة. نصيحت ما واوریده يعني. I heard the advice. I heard the advice. يستطيع سوري وبخي عفوا. يسطع النور في الحجرة. يسطع النور في الحجرة. رانا په حجره یا په کوټه کې خوريږي. يسطع النور في الحجرة. رانا په حجره یا په کوټه کې چې کېږي خوريږي. The light shines in the room. The light shines in the room. تجري السفينة على الماء. تجري السفينة على الماء. کښتۍ پر اوبو روانيږي. کښتۍ پر اوبو روانيږي. تجري یا روانيږي. السفينة کښتۍ على الماء په اوبو باندې. The ship sails on the water. The ship sails on the water. هل تحب السفر؟ هل تحب السفر معنا آیا سفر خوښوي؟ آیا سفر خوښوي؟ Do you like traveling? Do you like traveling? اوس راځو د دې درس تشریح ته. عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات، ونريد أن تعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات. فنقول من ویلي دا ژباړه تاسو خپل دلته کتلی شئ. دې درته لنډه وایم. تیر درس کې موږ ویلې چې جمله مفیده څه ته وایي. تترکب من اجزاء الكلمات چې د څو کلمو څخه جوړه شوې وي هغه ته جمله مفیده وایي. دوه یا درې موږ ویلو کنه. او په دې درس کې موږ وایو د کلمې ډولونه چې کلمه په څو قسمه ده. نه معنا دلته پښتو معنا تاسو کتلی شئ. اذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا ان الكلمات ابراهيم واسماعيل والفلاح الفاظ تسمى بها اشخاصا. و چې د پاس چې کوم مثالونه کې کوم کلمې تیر شوي په الجمل التي دغه معنا موږ سره وګورئ تاسو د پاس مثالونه چې تیر سول. وجدنا موږ به وګورو موږ به پیدا کړو ان الکلمات چې دغه کلمې چې دي ابراهيم اسماعيل فلاح اسماعيل ابراهيم اسماعيل فلاح بزګر الفاظ دا لفظونه کلمې دي تسمى بها اشخاص چې دا نوم کې خصل شوی ده یا هغه سره आवाज کیږي هغه ته بها اشخاص کسانو ته خلقو ته. تسمى بها اشخاص چې دا نوم کې خصل شوی بها اشخاص ته دغه هغه. وثويو أن كلمة الحصان والقط والشاة ألفاظ تسمى بها أيوان من الحيوانات من الحيوان. كم داسي وګور منګه حصان اس قط پشي والشاة او پسه دا لفظونه دي چې دا نوم کې خصل شوی چشله د حیوانات او څارویو انواع ته ډولونه ته. وأن القمح والفول والشعير ألفاظ تسمى بها أنواع من النبات.
او دغه شانتي غنم والفول لوبیا والشعير او وربشي او شعير دا لفظونه دي چې دا د بوټو د نباتاتو د پاره نوم کې خصل شوی یا نومول شوی ده دغه نمونه. او بل وان الحجره والسفينه والماء الفاظ تسمى بها انواع من الجماد. دغه شانتي حجره یا سفینه کښتۍ والماء او ب داسې الفاظ چې جامدات شانو د پاره دا نوم کې خصل شوی ده. دغه نمونه چې دي دا جامدات کلک شانو لپاره دا نوم کې خصل شوی. وان النصيحه والنور والسفر او دغه شانتي نصيحت رڼایي او سفر چې دا الفاظ دا لفظونه کلمې دي تسمى بها تسمى بها انواع اخرى من المعاني. دغه لفظونه چې دي دا و نور معناګانو ته نوم کې خصل شوی. دا نصيحت دا نور دا سفر دا لفظونه دي چې نور د معنوي شانو قسمونه په نومول کیږي. یعنی دغه ته دا نصيحت نور سفر چې دا نور شانو ده مقصد یعنی نوم کې خصل شوی دا اسمونه دي. ولذلك اوثوي نتيجه شيشوا ولذلك تسمى كل كلمه من هذه الكلمات اسما. او په دې وجه باندې منګه یادو دغه کلمې كل كلمه دغه هر کلمه من هذه الكلمات دغه کلمو څخه اسم وايو. وكذلك كل كلمه يسمى بها انسان او په دغه شان دي هر کلمه يسمى چې هغه نوم کې خصل شوی ده په هغه سره یا یادېږي هغه سره انسان یو انسان حیوان یا حیوان یا نبات یا جماد کلک شي او اي شيء اخر یا هر یو بل شي دا د اسم تعریف شو لاندې ترتیب سره شته. وکذالک پاسم ویلي د اسم تعریف او دا موسم بیا ویلي وخت د پاره چې ډیر ونه نسی. أثرذو نعود للجمل مرة ثانية فنجد أن كل كلمة من الكلمات ركب ويداعب ويحسد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص. اوس وراګرځو هغه جملو ته یو دفعه بیا فنجد موږ به وګورو پیدا وکړو ان كل كلمة هر کلمه من الكلمات دغه کلمو څخه د کوم کلمو څخه دغه کلمو څخه ركب ويداعب ويحسد دا کلمې چې دي دلته درته وایي وتأكل او خړل تدل دا پاسم ویلې هغه کلمې دي تدل على حصول عمل دا دلالت کوي په یو کار باندې په یو عمل باندې په زمن خاص په یو خاصه زمانه کې په یو ركب يداعب ويحسد په یو خاصه زمانه کې دا دلالت کوي. ركب سپور شو ركب اصلا ركب نه ده ركب ده دلته فتح لري ركب چې شو سپور شو په تیره زمانه کې صحیح شو. او درته چې وي يداعب د يداعب لفظ چې ده د یو د بل سره په لوبو کولو دلالت کوي چې په حاضره یا راتلونکي زمانه کې بیا پوهیږي يداعب یا حاضر یا راتلونکي زمانه کې دا دلالت کوي د يداعب کلمه. او بل ولذلك تسمى كل كلمة من هذه النوع فعلا. ولذلك فهمدي وجد هر كلمة من هذه النوع دغه د نوع څخه دغه ډولونو څخه دا دې ته شوی فعلا فعل بلل کی فهمدي وجد دې قسم هر کلمه فعل بلل کیږي. وعندما تأمل جمل الثلاث الأخيرة په دا درې اخرینو جملو کې کوم فکر وکړو نجد موږ په پیدا کړو ان الكلمات دغه کلمې چې دي في وعلى وهل في وعلى د على د پاس يعني وهل آية اذا نطق بكل منها وحده کلم چې موږ دا نطق کړو په خلی وایو تنهایی وایو جدا ځان ته مثلا في موږ وایو وحده لم يفهم له معنى كامل هغه سره مکمله کامله معنا نه ورکي. دغه في وعلى وهل دا چې د حرفونه دي موږ د حرف تعریف کې ویلي چې دا خپل معنا نه ورکي خپل معنا لري خو مخاطب شخص نه پوهیږي چې څه شی مطلب نه اخیستل کیږي دینه تر څو چې دې سره اسم یا کوم فعل ور سره یو ځای کړو. واذا نطق بكل منها في جملته ظهر معناه كاملا. واذا نطق بكل منها في جملته او کچیرته دغه په کلمه مثلا جمله کې یو بل لفظ یو حرف ور سره من یو اسم یا فعل ور سره راولو د جمله کې
وتس... معناه كاملا ظهر معناه كاملا بیا چې کوي بیا مکمله معنا مونږ ته ورکوي کمنګ تناوي فی على دا تنا معنا نه ورکوي کمنګ فعل اسم یا فعل ورسره راولو بیا معنا ورکوي وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرفا او دغه درې کلمې چې تیر شوي دي ته شوي دا درې کلمې حرفا دي ته حرفي وكذلك هم دغه شانتي كل الكلمات التي من هذه النوع هم دغه شانتي دا درې کلمې په شان چې نور څومره کلمې دي چې خپل ځان کې مخاطب ته معنا نه ور کوي هغه چې بلل کیږي هغه حرف بلل کیږي نو دای موږ زمونږ نه درسو کار څه مشکل وي هیله کوم کومنټ کې وای د سوال نه که سوال هم نه لري مقصد یو کومنټ کوي پوښتنه کوي دنیا کې کامیاب شخص هغه ده چې غلطي کوي غلطي چې چا وکړه هغه کامیابیږي او که دا ارسو وای چې زه پوهیږم دا د خپل په ګرامر دومره تاسو ته درس در کوم چې څومره پوهیږم هغه نه زیات نه کدی نه تاسو ډیر توقع لري چې ډیر ښه درس وای بیا د مسجدو کې ملا امامانو سره کینی خو هغه دغه دا کتاب درس نه ورکي هغه نور سر نحوی میر صرف میر هغه کتابونه درس ورکي هغه هم درته وای ترجمه کوي نور عملی کارونه نسته که غواړي عربي زده کړئ باید عربي ګرامر عملی کار وکړئ کدی درس کې هر څه مشکل کومنټ وکړئ که انتقاد پیشنهاد بیا هم کومنټ وکړئ نو دایمن ګرامر برخه کې دریم درسو بیا مویم چې ویډیو لایک کړئ دا چینل دوستان سره شیر کړئ منګه خپل حد پورې خپل خدمت کوو تاسو خپل حد پورې نور ته دا درسونه ورسوي نو دای موږ نن درسو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم دعاګانو کې میاد ساتئ خو خولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الى اللقاء